ملګرو که تاسو غواړئ چې په یو ورځ کې د زموږ سوال قبول شي زموږ دعا دې قبول شي نو صرف د دریو ټکو دا وظیفه تاسو وکړئ که نه نو که سهار په ټایم کې د دریو ټکو دا وظیفه وکړئ تر مازدیګره پورې بس تاسو سوال قبول شوي ستاسو دعا به قبوله شوي وي او مازدیګر په ټایم کې که تاسو دا دعا وغواړئ دا وظیفه وکړئ که نه نو تر سهاره پورې بس تاسو سوال قبول شوي وي ستاسو دعا به قبوله شوي وي دا وظیفه چې ده که نه دا مولانا بجلیګر رحمت الله علیه ښودلې ده او هغه په بیان کې دا وفرمایل که نه چې وایي ما د خپل استاد محترم نه دا وظیفه زده کړې ده هغې راته دا وظیفه ښودلې وه هغې وویلې چې دا درې ټکي وظیفه کوه که نه نو سهار په ټایم کې که ته دا وظیفه وکړې تر مازدیګره پورې بس تاسو سوال قبول شوي او مازدیګر په ټایم کې وکړې نو تر سهاره پورې بس تاسو سوال قبول شوي وي نو مولانا بجلیګر رحمت الله علیه پکې بیا وفرمایل وایي 50 کاله وشول 50 کاله چې زه دا وظیفه کوم سهار په ټایم کې چې وکړم تر مازدیګره پورې زما سوال قبول شوي وي او مازدیګر په ټایم کې چې وکړم تر سهاره پورې زما سوال قبول شوي وي نو که تاسو غواړئ که نه چې زموږ په یو ورځ کې د سوال قبول شي دعا دې قبول شي نو دا وظیفه تاسو کوئ انشاءالله ستاسو سوال به قبلیږي دعا به مو قبلیږي نو دا درې ټکي کم دي دې ته تاسو غوږ کېږدئ دا درې ټکي چې دي دا دي حسبي ربي مربي بس دا درې ټکي دي حسبي ربي مربي د دې وظیفه به تاسو کوئ خو څو پیرې به دا تاسو وایي دا به 1500 پیرې وایي صحیح شوه که نه 1500 کارته 1500 وارې به دا درې ټکي تاسو وایي چې سهار په ټایم کې تاسو ته یو حاجت را پیښ شي یو ضرورت را پیښ شي او تاسو غواړئ چې زموږ دغه حاجت ته زر تر زر پوره شي نو بس سهار په ټایم کې تاسو دا درې ټکي 1500 پیرې وایي حسبي ربي مربي نو انشاءالله ستاسو سوال به قبلیږي ستاسو دعا به قبلیږي چې دې پسې بیا تاسو وکړئ او که مازدیګر په ټایم کې تاسو ته څه حاجت را پیښ شو څه ضرورت را پیښ شو بس همدا درې ټکي تاسو 1500 کارته وایي 1500 وارې دا درې ټکي وایي حسبي ربي مربي دې نه پس بیا تاسو دغه ضرورت پوره کېدو لپاره د الله رب العزت نه دعا غواړئ نو انشاءالله سحر چې کېږي که نه ستاسو سوال به قبول شوي وي ستاسو دغه حاجت به پوره شوي وي دغه دعا به ستاسو قبول شوي وي انشاءالله صحیح شوه نو امید دی چې انشاءالله په دې وظیفې باندې تاسو پوه شوي یئ حسبي ربي مربي دا درې ټکي دا به تاسو وایي 1500 کارته نو ورپسې به د خپل حاجت پوره کېدو لپاره بیا د الله تعالی نه دعا غواړئ نو انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به ستاسو دغه سوال پوره کېږي ستاسو دغه دعا به قبلیږي بیا به انشاءالله د بندې ناچیسته دعاګانې کوئ نو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان